بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. قل اوایا اوحی الی، وحی کړی شوي ده ماته انه یقینا استمع نفر من الجن، چې غوږ یې ښودی او یوه ډله د پیریانو نه. فقالو یویل انا سمعنا قرآن عجبا، یقین اورېدلی دی مونږه قرآن ناشنا مضمون والا، ناشنا مضمون والا قرآن هم واورېد. علما مفسرین ذکر کوي چې د قرآن د نزول نه مخکې جنات به بره ختل او ملائکو د هغې بیا څه خبرې په دروغه باندې او هغه بیا یعنې غلا کولې. واپس چې به راغلل نو یو کاهنانو ته به دا خبرې ور واورولې، هغوی به ورسره دروغ نور جوړ کړل او بیا به په خلکو ته خورولې. ځکه جنات خو ګرځي، نو د خلکو به دا عقیده راغله چې دا خلک په غیب باندې پوهېږي یا دا پیریان په غیب باندې پوهېږي، او له ډېرو خلکو اوس هم دا عقیده شته دی. نو دې وجې نه دې صورت کې الله د دې خبرې رد کوي چې دا د پخپله باندې پیریان د دې اقرار کوي چې موږ په غیب باندې نه پوهېږو. تر داسې عقیده به یې لرله. علما ذکر کوي خلک به په صحرا کې روان وو، وروسته به ذکر شي په خپله تقریر کې وایي دا پیریان صحرا کې به روان وو او دا عقیده به یې ساتله چې د هرې علاقې جدا یو پیری مشر دی. نو چې کله به څه تکلیف او څه مصیبت ورسېده نو دی به آواز وکړه اعوذ بسید هذا الوادي من صفاء قومه، زه پناه غواړم په سردار د دې کندې او دې وادۍ باندې. د دې وجې نه علماو یو واقعه هم ذکر کړې ده. د علامه ابن کثیر رحمه الله واقعه ذکر کړې ده چې نیمه شپه وه او یو د ابي صاحب دا یو واقع ده. کردم بن ابي صاحب دا یو سړی و، د هغې واقع ذکر کړې ده چې نیمه شپه وه، شرمخ راغی او د ګډې یو بچی هغې په هغې باندې حمله وکړه او بس لاړ. شپنکی چې و اواز یې وکړه چې یا عامر الوادي جارک، ای ذمهوار د دې کندې د دې وادۍ او د صحرا د خپل همسایه دې له پناه ورکړه. ګوره موږ ستا کیلتې پراته یو او ستا په دې خوا کې هلتې شرمخ راغی او بچی یې ویوړو د ګډې. ناڅاپه چې دی نو اواز وشو، وایي موږ اواز مو واورېده خو سړی مو نه لیده چې دا اواز چا وکړ. نو اواز وشو چې یا سرحان، دا پرېږده وه سرحانه. نو بس هغه شرمخ چې کوم بچی د ګډې نیولی و هغه یې پرېښود او بېرته موږ ته روغ راورسېد. نو دې وجې نه علما وایي یعنې دې پیریا خو ځان نه هر قسم شکل ورکولی شي. دا شرمخ نه و، پیری و او دې مشر ورته اواز وکړو چې سرحانه پرېږده وه. نو دې خلکو عقیده دا وه چې دا خو غوره په ځناورو باندې هم وس او طاقت رسېږي. نو دا عقیده به یې لرله چې دا مالک د خیر او د شر دی. نو د هغې نه به یې پناه وغوښته. داسې ډېر واقعات هغه شته دی. نو دا پیریان به بره ختل او دی به وکڅارنه به یې کوله. نو کله چې قرآن کریم هغه نزول شروع شو، نبی اسلام مبعوث شو، نو دی بره ختل بیا بند شو. دو په دې کې سوچ کې و چې دا څه انقلاب راغلی دی، موږ خو به بره ختلو او اوس لارې ټولې بندې دي،
وروسته تقریر کې ذکر کوي بیا پیریان چې موږ اراده وکړه چې بره وخیږو چې موږ وکتل دا ټولې لارې د ملایکو نه ډک څوکیداران ناست وو بره څوک نه پرېښودل نو دا څه وجه شوې ده څه چل دی لاړه خپل مشر ته چې دا څه عجیبه کار شوی دی نو که دا پیرین په غیب باندې پوهېدی نو ده ته معلومات شوی چې ګوره پیغمبر راغلی دی بل کتاب راغلی وروسته د عیسی علیه السلام نه او نوی پیغمبر مبعوث شوی دی رالېږلی شوی دی خبر نه و نو زه یو ګرځه چې دا څه انقلاب دی ګرځېدل نبی علیه السلام هغه د صحابه کرامو سره عکاظ میلې ته روان و د دعوت دپاره صحابه ورسره دي د نبی علیه السلام سره او د بیت النخله یو مقام هغه ته کې چې ورسېده د سهار د مانځه وخت شو نبی علیه السلام مونځ کوو سورت علق یا سورت اعلی ویلی یا سورت علق یا سورت رحمان بر روایت کې راځي چې سورت اعلی سبح اسم ربک الاعلی دا سورت ویلی نو پیریان راورسېدل پیریانو چې دا واورېده ویې کته نو بس ایسته ایمان راوړه وی دا خو هغه شی دی هغه چې موږ په هغې پسې ګرځو ایمان یې پرې راوړه او بیا لاړه خپل قوم ته اوږده واقعه ده نو دې صورت کې هغه واقع ذکر کوي چې پیریان ګرځېدل او کله چې قرآن واورېدو خو انصاف واله وو نو بس ایمان یې راوړه او په هغې باندې بیا لاړ چې کله عقیده برابر شوه نو سیده لاړه خپل قوم ته او خپل قوم ته تقریر کوي چې ای قومه ګوره نوی پیغمبر راغلی موږ یو ناشنا عجیبه کتاب واورېدو ډېر ناشنا مضمون واله او موږ په هغې باندې ایمان راوړی دی او بیا د په روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کې هغه دي چې هغه وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مولا القاهر رحمه الله ښه بحث کړی د دې کې چې د پیریانو د واقع شپږ پیرې واقع شوې ده یعنې شپږ کلته دا واقع شوې ده ځینې مکه کې شوې ده مدینه کې شوې ده بعضې و څلور پیرې ورسره عبدالله بن مسعود نشته دی دوه پیرې ورسره عبدالله بن مسعود هغه شته نو دا هغه اولنی کرت دی په بیت النخله کې دا واقع دا اولنی پیره ده چې نبی علیه السلام مونځ کوه پیریان ډېر او قرآن یې واورېد چې دا قرآن یې واورېد دې نه وروسته بیا پیریان بیا راغله او نبی علیه السلام ته وایي چې مونږ قوم ایمان راوړی خو ستا تلو ضرورت شته موږ له وخت راکړه چې ته په خپله لاړ شي او هلته بیان وکړي نو نبي اسلام صحابو ته وایي څوک به زما سره لاړ شي عبدالله بن مسعود وایي نو نور څوک تیار نه شو زه اوس ما زه سره ځمه وایي ما څه اوبه و ځان سره څه واخېسته کجورې لاړو یو وادي وه یو کنده وه هغلته چې ورسېدو نبي اسلام ماته وی چې دې نه به اپله نه راځي زما نه کرښه چاپېر کړه وی دې نه بار ته به نه راوځي قسمه قسم مخلوق د الله به یې هېرېږي به نه د ماخوستن نه بعد دا واقع وشوه نو زه هلته ناست ومه صرف د نبي علیه السلام اواز مې اورېده خو پوهېدم پرې نه چې څه وایي دا لوی لوی مخلوق د غرونو منګې جګ کسان به روان وو واړه قدونو والا چت قدونو والا به روان وو نو دا خلک روانو په مخه باندې او نبی اسلام د سهار د سبا خطو پورې بیان وکړو پیریانو ته او بیا چې راغی نو ماته وی چې څه اوبه شته که نه اوبه مې ورته ورکړې او کجورې بیا یې اوداسې وکړو او مونځ یې وکړو نو دا واقعه چې هغو پیریان یې لیدلي وو خو په قسمه قسم شکلونو کې نو دې کې واقعه د پیریانو ذکر کوي قل ووایا اوحی الی وحی کړی شوي ده ماته انه یقینا استمع نفر من الجن غوږ ایښودی یوه ډلې د پیریانو نه نو قرآن چې واورېدو نو فقالو وی ویل انا سمعنا قرآن عجبا یقین اورېدلی دی قرآن موږ ناشنا مضمون والا عجیبه کتاب دی ډېر ناشنا مضمون دی فصاحت او بلاغت کې
ډېر زیات دی او یهدی الی الرشد هغه هدایت کوي حق لارې ته ایمان یهدی الی الرشد هدایت کوي حق ته نو فآمنا به نو منګه ایمان راوړو په دې باندې په قرآن او ولن نشرک بربنا احدا او هیڅ چېرې به شریک نه جوړو د خپل رب سره احد هیڅوک بس صحیح موحدین شو وانه یقینا تعالی جد ربنا اوچت دی شان د رب زمونږه جد ربنا یا امر ربنا جد ما د عظمت او د غنا او د قدرت نعمتونو دغه شان چې ټوله بادشاهي دا ټوله هر څه د هغه په واک او اختیار کې دي جد ربنا لوی دی هغه شان د اوچت دی شان د رب زمونږه متخذ صاحبة ولا ولدا نیدې نیولې ځان صاحبتن هغه ملګری یعنی بیبي ولا ولدا او نه بچی او نه اولاد د دې نه پاک دی صاحبتن بیبي ولا یا ملګری ولا ولدا او نه اولاد سبحانه د دې نه پاک ذات دی وانه یقینا کانو یقولو چې ویل به سفیهنا قمقلو زمونږ علی الله کشف الله باندې شتت ناحق خبرې شتت اصل کې لريواله ته ویل کېږي علما وایي ناحق خبرې هغه خبرې چې هغه د حق نه لرې خبرې وي دروغ ظلم او دا ټول پکې شامل دي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا کان یقول سفیهنا او قمقل زمونږ بیوقوف زمونږ علی الله شتتوا چې ویل به په الله باندې ناحق خبرې وانا ظننا یقینا مونږ ګمان کوو ان تقول الانس والجن چې هیڅ چېرې به ونه وایي انسانان او نه پیریان علی الله کذبا فالله تعالی باندې دروغ زمونږ دا یقینو ګمانم داو چې هیڅوک به په الله باندې دروغ نه وایي خو لیکن دې خلکو خو دروغ ویل او شرک یې کو د الله سره د بیبي د هغې نسبت یې ورته کو او د اولاد نسبت یې کو و دا خپل تیر حالات بیانوي دا پیریان چې زمونږ کې داسې حالات وانه یقینا کانو رجال من الجن هغه سړي د انسانانو نه یعوذون چې پناهي به غوښتله لکه چې ما مخکې ویلې چې صحرا کې به روانو او بس اواز به کوه اعوذ بسید هذه الوادي موږ پناه غواړو د دې کاندې او د صحرا په مشر باندې یعوذون پناهي به غوښتله برجال من الجن فسړو د پیریانو نه نو فزادهم رهقا نو زیات کړه دوی هغه سرکشي دا ضمیر راجع دی انسانانو ته یا پیریانو ته یعودون فنائب حاصل ولا فنائب غفتا برجال من الجن فسړو د پیریانو نه نو فزادهم رهقا زیات کړه دوی هغه سرکشي او انهم یقین دوی ظنو یا چاہی دی انسانانو ظنو گمان کو کما ظننتم لکه چې تاسو ګمان کوئ اے پیریانو دا تقریر کوي خپلو پیریانو تقریر کوي تللی دي او خپلو پیریانو ته تقریر کوي کما ظننتم لکه څنګه چې ګمان کوئ تاسو الله یبعث الله چې چېرې به دوباره ژوندي نه کړي الله احدن هیڅوک دا ګمان مخکې هغو کوو لکه چې تاسو ګمان کوئ بلکې داسې نه ده وانا لمسنا السماء او یقینا منګو دا هغه سبب د ایمان ذکر کوي چې زمونږ ایمان څنګه راوړه وی وانا لمسنا السماء یقینا منګه طلب کوو د رسېدلو اسمان ته
چې موږ برابر شو. نو فوجدناها نو وموندو موږ هغه ملئت حرسن چې ډکړی شوی و د څوکیدارانو نه، ډېر زیات څوکیداران پکې وو، او شدیدا سخت، ډېر سخت خویه و، وشهوبه او د شغلو نه. نو موږ وویل چې یاره څه چل شته دی، څه انقلاب راغلی دی. نو دا وجه وه چې موږ خواره شو او موږ ته خپل هغه د کوم زموږ چې کوم ګمان او په کوم مقصد زموږ پسې موږ په کوم مقصد پسې ګرځېدو هغه موږ ته حاصل شو. وانا یقینا کنا ومونږه نقعدو چې کېناستو به مونږه منها د هغې نه مقاعد للسمع په ځای د مقاعده په ځای د ناستې للسمع دپاره د غوږ څارنې. موږ به ختو او غوږ څارنه به م کوله، یو خبره به م واورېدله. خو اوس چې موږ اراده وکړه چې بره وخیږو نو هېڅ امکان نه و. مقصد دا و. نو اوس فمن یستمع الآن نو چا چې غوږ څارنه وکړله یعنې غوږ یې کېښوده، نو اوس هغه وخت نه دی یجد له دی به ومومي د ځان دپاره شهابا رصدا، شهابا شغله، رصد تیاره، بس ته تیاره شغله وی او ورپسې کېږي به ولي وي. اوس هغه وخت نه دی چې موږ به وربره ختلو او غوږ څارنه به م کوله، یو خبره به م واورېده، هغه راډیو هغې څه هم نورې خبرې جوړې کړې دروغ او د خلکو عقیدې هم خرابولې. هغه خبره اوس د منځه لاړه. وانا یقینا لا ندري یقین موږ نه پوهېدلو. ګوره څوک وایي؟ پیریان وایي لا ندري موږ نه پوهېدلو. او ډېر مسلمانان هغه وایي پیریان خو په غیب باندې پوهېږي. پیریان داسې کوم ځای پوهېږي؟ دنیا آیاتونه د قرآن کریم ډېر بار بار هغه ذکر کوي. سلیمان علیه السلام چې هغې کله بیت المقدس جوړوو او دا یې په کار باندې لګولی و، نو یو کال شوی و چې دغه نه د سلیمان علیه السلام نه د هغه نه روح تللی و، روح قبض شوی و، دی ولاړ او پیریان لګیا دي خدمتونه کوي. شیشې په ډګۍ کې ولاړ و سلیمان علیه السلام او دوی وی چې هغه دی ولاړ دی، ګوره هله شا به یې کار کوئ. نو کله چې راپرېوته یو کال بعد قرآن هغه واقع ذکر کوي چې چینجی راغی او د دې د چینجي د امسا بیخ وخوړه. نو فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. پیریان وویلې کاش چې موږ په غیب باندې پوهېدی نو دا ګوره کله وپات شوی دی، نو موږ به په دې عذاب کې نه مبتلا. زموږ خو یې بیخ سټه ویستله کارګرېږي نو پته ولګېده چې دا نه پوهېږي نه. او دلته یې وایي وانا یقینا لا ندري موږ نه پوهېدلو اشر چې د اورېده چې د بدۍ اراده کړی شوې ده بمن فی الارض په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي ام اراد بهم ربهم یا اراده کړې په دوی باندې رب د دوی رشدا په حق راویستلو باندې چې حق راغلی دی او که نه شر د عذاب اراده شوې ده. موږ په دې خبره باندې نه پوهېږو، موږ نه پوهېدلو. وانا منا الصالحون او یقینا ځینې باید زموږ نه و نیکان، ومنا دون ذلک او بعضې د دې نه سوا دي، یعنې چې هغه د سوا نه مراد یعنې نور دي مؤمنانو علاوه، چې هغه فاسقان مراد دي او هغه مشرکان مراد دي. ومنا دون ذلک او بعضې سوا دي نه دي کنا ومونږه طرائق قددا هغه ډلې د مختلفو لارو والا، مختلفو نظرونو والا. کنا ومونږه طرائق ډلې د طرق قددا مختلفو لارو والا. موږ مختلفو لارو باندې روانو. قدد د قده جمع ده، یو ټکړې ته ویلی شي او دغه شان سیرت ته ویلی شي.
نو دا تاکید طریق دی او په تاکید کې اشاره چې دا ډلې د یو بل نه منقطع شوي د څه د تعصب د وجې نه یو جدا لار باندې روان او بل جدا لار باندې مختلف ډلې کې جوړې شوي وي وانا او یقین دا غیر زمونږه الله نعجز الله چې هیڅ چرې نشو عاجز کولی مونږ الله تعالی فی الارض فزمکه کې یعنې که مونږه هر څومره زور وهو نو زمونږ به هیڅ وس او طاقت نه رسي او دا یقین زمونږ راغی چې مونږ به خامخا الله ته غاړه ږدو نو فی الارض فزمکه کې الله نعجز الله چې هیڅ چرې نشو عاجز کولی الله لره فی الارض فزمکه کې ولن نعجزه هربا او نشو عاجز کولی مونږ هغه لره په تېښتې سره چې وتښتو نو کوم خوا به وتښتي الله را به کوم خوا وتښتي وانا لما سمعنا الهدى او یقینا کله چې مونږه واورو هدایت یعنې قرآن آمنا به نو مونږه ایمان راوړو په هغې باندې ډېر انصاف والا خلق وګوره پیریان چې کله ایمان قرآن واورېده نو وایي مونږه ایمان راوړه او زمونږ مسلمانان به چې کلمه او زه ګو مسلمانان اوري هر وخت د هغې باوجود نه پکې څه بدلون راځي بلکې دا اورېدل پې هم بوج وي په دا اورېدل پې هم بوج چې دا ولې بیانېږي او بلکې ښه خلک دا نسبت کې چې دا ولې موږ ته بیانېږي یاره خو شیطان دی په قسمه قسم وسوساتو ته پړه کې اچوي او پیریان وایي چې موږ واورېده نو موږ په ایمان راوړه او نو ایمان راوړه دا دی چې زه ټول هر څه د هغې مطابق به کوي نو بیا وایي فمن یؤمن هغه چا چې ایمان راوړه بربې په خپل رب باندې ایمان راوړه نو فلا یخافو نو نه به ویرېږي بخسن د نقصان نه په ثواب کې بخسن د ثواب د کمی نه په نقصان کې چې کمی به نه کېږي ثواب به نه کمیږي ولا رهقا او نه د زیاتي نه په سزا کې ځکه الله انصاف والا ذات دی نه د چا زیاتی نه کوي الله انصاف والا بادشاه دی نو چې چا ایمان راوړی دی نو د عمل مطابق به بدله ورکولی شي داسې نه ده چې د عمل زیات کړی دی او که ثواب به کم ورکړی شي داسې نه ده چې ګناه یې لږه کړې ده او سزا ډېره ورکړی شي نو دا ټول د پیریانو تقریر و فلا یخافو بخسن نه دې ویرېږي چا چې ایمان راوړه نو نه دې ویرېږي بخسن د نقصان نه په ثواب کې ولا رهقا او نه د زیاتي نه په سزا کې او وروسته بیا نور هم تقریر ذکر کوي دا ټول د پیریانو هغه حالات هغه تقریر او هغه بیانوي خو مقصد په دې واقع صورت کې دلیل نقلی ذکر کوي په توحید باندې او په رد د شرک باندې د رد د شرک پر برکات په واقع د جناتو باندې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب